باب ما يستحب في الصلاة. باب دې په بیان دا سيزونو کې چې هغه مستحب ګڼل شي دي په مسکه. لومبه درجه د فرض وا نو داغه بیان وکړو او په شریعت کې دویمه درجه د واجب وا نور پسې غ ذکر کړل. د واجب پسې درجه وی د سنتو او د سنتو پسې درجه وی د مستحب. نو وی باب د په بیان دا سيزونو کې چې هغه مستحب دي په مسکه. وهي 25 او دا مستحب په مسکی 25. الاول اول مستحب نظر المصلي آغا قتل او نظر د مسکون کی دی فی القیام په حالت د ادریدو کی الى موضع السجود اغزاء د سجدی تا. یعنی کناری نئی کدنا نئی چی مسکی کل ادریگی او ولاړوی نو کم زیکی چی دے سجده لگئی دا غزیل بگوری دا مستحب دی. بعد خلق استرگی مسکی پٹی کڑی نا ناروا دی د یهودو طریقه دا. سوک پکیوئی چیز استرگی پٹی کم نو زما توجه سمی نو دا سی شیطانی وسوسه دا یوشینا چی په حدیث کې منع راغلی نو غي سرستا څنګه توجه پیدا کی. بای سره وی جسترګي می پټی کړي کنا نو بیا مې توجه برابر وی دا وسوسه دا. دا الله حبیب دی یوشینا منع کړي او ستا توجه غي سره جوړي نو پس موس کې سترګې پټول نه ناروا دي او دا د يهودو طریقه موس کې وسترګې پټه نه په حالت د قیام او د درېدو کې د سجدي دی زیل وګوري د سجدي دی زیل وګوري. او بعض ائمه دا ذکر کی کله کې امام پسې کنه خاص کر دا نږدې خلق نو دای ک د سجدي په امام ته وګوري نظام سنت دی امام ته وګوري او خاص کر لومبي صف والا امام لګوري امام حالات لوګوري بیدار بولاړي کده چې ته غلطي نو د تب فتح ورکه. امام بخاری رحم الله بخاری شریف کی او بابم تړل باب د په بیان د دې کی چې مقتدیان خاص کر هغه مقتدیان چې امام ورته مخلي دی به امام ته ګوري. لکه بخاری شریف حدیث تا سمخ کې ذکر شو چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تشاوی نظر د مسکون کی دی فر رکوع پر رکوع کی لا قدمه ہی یخفلو قدمونو تا مستحب دے. والثالث ودر مستحب نظر المصلی قتل د مسکون کی دی فی السجود نظر المصلی قتل د مسکون کی دی فی السجود پسجدہ کی الى ارنبت الانف اغا نرمی د پوزی تا د پوزی هغه ایسا چې هغه کې غوښه ده اولاد اډو کې نه شروع شنو په حالت د سجدي کې مسکون کې د پوزی لګوري الى ارنبت الانف اغا نرمی د پوزی تا یعنی د پوزی دی غوښه ته وګوري. والرابع سلورم مستحب نظر المصلی قتل د مسکون کی دی فی القعدتی پناست کی یعنی پا قاعدہ کی الى حجره سینے اخپلتا اخپلی سینے تا دی گوری پا حالت د قاعدے کی خدا سینے تا قتل آغا وقت دی چی دلا اشارے لگو تنیو چتا کری
او چې کله ګوت اشاره له اوچته کې نو روایتو کې راغلي بیا به دې ګوت له ګوري یعنی په حالت د قاعده کې مسکون کې د خپل سینې ته دی ګوري خو په وخت د اشاره د ګوتی کې بیا د ګوتی لري ګوري والخامس و پنزم مستحب قراءت سورۃ لستل دیو سورۃ دی تامتن پورا فی کل رکعت پہر رکعت کی سوال فاتحتی سواد سورہ فاتحینا یعنی سورہ فاتحہ دی ہوئی نو مستحب دادی چی صورت مکمل ہوایا کچا صورت نیمے نوم مسکی نیمے پیو رکعات کی ہوئی نیمے بلکی ہوئی خوخا خبر ادارا چې دا اندازی مطابق مختصر صورت د شروع کړي نو هغه ختم کی ورنہ درې آیاتونه چې سړی وای لړ نو پاغي باندې مسې کی او که یو آیات وګدوي نو پاغي باندې مسکی مسې کی بلکې دا مثلا د علماء په منځ کې اختلافي و چې یو لوی آیات ک چانی مو نموز کیږي کنا قران پاک کې ځنه آیاتونه ډېر لوی نو د سوره فاتحه نفس یو وګد آیات کده نیمو نموز کیږي کنا نو دې کې بعض فقها وایي نکیږي بعض وایي کی علامہ شامی وایي اصح قول دار چکی لکه استاد الایات د مداینت شروع کی چې دا په قران کې ټولو کې لوی آیات ته نو دا ک چانی موي په یو رکعت کې او نیمه په بل کې وي نو د مفتابهی قول مطابق مزکی اگر جواز فقها منع کړي حدیث شپغم مستحب تکبیر الماموم الله اکبر ویل د مقتدی دی سرن پپټ باندې بلا مدن بغیر د مدنا امام چراکم تکبیرون وی دیتا وی تکبیرات الانتقالات چې هغه په کله سجدی لرا دی کله سجدی نه پورته کی نو امام چې تکبیرون وی مقتدی به پپټ وی او بلا مدن بغیر د مد حمزینا او دې پاروي چې اکثر عوام اذان کوي یا تکبیر وی نو غلط وی الله اکبر وی نو دا معنی غلط الله اکبر معنی دا چې الله ډیر لوی او چې الله اکبر کی نو شک ونته جو آیا الله لوی شکی خبر شو دا ګناه کارو دیو جن دا سمرا عوام اقامتنا یا اذاننا کوي نو پکار د علماء ته واوري او اکثر مخ کې مونږ ویلو بعض مرګري عوام دي درس کی کینی لیکن کلمه غلط وای اذان غلط وای اقامت غلط وای نو موږ مخ کې درس نه ترتیب جوړ کړو چې د مانزه سبق د اذان اقامت یو بل تور وای اکثر بعض عوام کوشش کوي د اذان او د اقامت ډیر شوق لري دا ډیره خبره ده ځکه د اذان او د اقامت ډیر لوی ثواب دی او نبی رسول الله ویلو کو خلق لپته ولګي جنگ به کوي او خپل اذان او اقامت صحیح کول دي دلته وی الله اکبر بوئی خو بلا مد دا الله اکبر دی حمزه ته مد نه ورګي چې الله اکبر نو دا خبره د ګناه ده دا خبره د ګناه ده دا اسی چې آیا الله لوی والسابع او مستحب وضع الیدین کی خدل د لاسونو دی علی الرکبتین پری زنګونو باندې مع تفریج الاصابع سرد کلاول د غتنا رکوع لاړې نو دا لاسونه په دې زنګونو کې او غوته به داسې کلاو کړي
او دا زنګون به کلک نیولې پر رکوع په حالت کې زنګون دا نه چې لاس به باز خلکو یې نه خو داسې مضبوط به نیولې چې دا لاسونه ګوره د رکوع صحیح طریقه دا چې لاسونه بالکل نیغ وي او د خپې بالکل نیغ وي او سر د ملا سره بالکل برابر وي. بعض اکثر طالبان هم داسې منځونه کوي سر سم کته کړي دا سنت طریقه نه ده. پر رکوع کې سر ټیټول لاسيري چې د شا سره مساوي برابر وي. والثامن او تم مستحب بسط الظهر داسې غړول د شادي فر رکوع پر رکوع کې شابلی بالکل غړول وي داسې بعض داسې هغه سر معمولی غونته راټیټ وي او شا غړې دي نو ملا به برابر راټیټوي او دا سر بنه ملا نه اوچت وي نه بکتای بلکې ملا سره وسوي ملا سره برابر وي. او التاسع او نهم مستحب تسویه الراس برابرول د سر دی مع الکتف د دی اوګو سرا پرکو کې یعنی پرکو کې با سر د اوګو سره برابر ہے نبه د اوګو نه بروي او نبه د اوګو نه کته لکه بعض انسان نارینه او زنانه په خپل ذهن کې د عاجزۍ او حالت جوړ کړي چې سر ډېر کته کړي حکم شی چې د شریعت نه خلاف وي نو هغه ته تواضع او عاجزي نشي ویل کېږي. عاجزي او تواضع او عبدیت دا د شریعت په تابعداري کې نو باز خلکو سجده کې بالکل سر کته کړي دا د مستحب او سنت نه خلاف دي. سر به د وګو سره بالکل مساوي وي پدا سے حال کی جند اوگو نہ قطر او نہ برے. والتاسع نهم مستحب تسویت الراس برابرول د سر دی مع الکتف دوگو سرا. والعاشر او لسم مستحب رفع الراس پورتکول د سر دی د رکونا بالتسمیع فسمع الله لمن حمده ویل سرا. سمع الله لمن حمده ویل سرا سر بد رکون پورته کی. والحادی عشر او یولسم مستحب اذا اراد السجود کله چې اراده لري د سجده نو سنت او مستحب دادی ان یضع اولا دا چکی دی اول رکبته خپل زنګونونا رمبه و زنګونونا پزمک کی دی علی الارض پزمک باندې دا غینه پس بیا لاسونه کی دی لاسونه پس با سجدی له چیزینو پوز مخ کی تنده اور پسی یا ودواړ یوزه کی دی یو طریقہ یعنی په سنت کې احادیثو کې دار اغلی د چې په داسې طریقې به سجدي ته ځي او دا زمون په مذهب کې افضل او غوره ده. یو بل طریقه په احادیثو کې راغلي او هغه مسلک د امام شافعي رحم الله وغم سنت دی خو زمون مذهب کې بهتره دی دیته وي هغه د دې چې الله سنت د زنګونو نمخ کې کېږي او داسې طریقو د ذکر مقصد دای چې یو شی په احادیثو کې ثابت ته نو کې سره کوي چې سبا ورته تبد نو ګوري او د بيدینۍ په نظر نه ګوري نو یو حدیث کې نام راغلی چې لاسونه د زنګونو نمخ کې زموږ مذهب داده مذهب حنفي چې دغه روایت والا عمل ته ترجیح ورکړي چې دا زنګونو نمخ کې دي او داغی پسی لاسونه کی یو لسم صفحینا والثانی عشر او دولسم مستحب ان یدعا دا چکی دی یدیہی لاسون اخپل ثانین دویم وار او دویم ذل علی الارض پزمکا. مسئلہ دا شوروا چی مسکون کے سجدی لذین و پکم ترتیب بزی
نو لمبه بدا زنګونونه پخپی کی پزمکه باندې کیدی د زنګونونو نه پس بیا بدا لاسونه کیدی والثالث عشر او دیار لسم مستحب اغدادی ان یدعا انفه دا چکی دی پوز اخپلا بعد الیدین پس دکی خدود لاسوننا بیار پوز از مکمانی کی دی والرابع و شراو سوار لسم مستحب ان یدعا دا چکی دی جبهتهو تندیخ پل فی السجود پس سجدہ کی بعد انفیہی پس د پوز کی خدونا رنبے زنگنونا بیا لاسونا داغی نپس پوزا او پوز نپس خپل تندے دا خپل تندے پزمک بانے کی دی او لاسونا پداسی طریقی کی دی چه دا مخ او دا غوگونا دا د لاسونو پدے منس کی راشی یعنی سجدی دا پارا دا سی لاسونا دی پزمک بانے کی دی او گوتی دی جختی کی په حالت د سجدې کې د لاسونو ګوتې بجوختي او سنت طریقه دا ده چې داسې دی غوګونو او سر تر برابر وي او کدا سه لاسونه کې دي چې دی وګودي سکو سره برابر وي پزمکا ندام سنت دي والخامس عشر دولسم صفحه نوزدا پینلسم مستحب دے پینلسم مستحب آغدا دے ایوب عدا چلری بساتی لری کئیوا زوبعیہی دا خپلی مٹھی عن ابتویہی دترخننا یعنی پا حالت د سجدی کی دا مټي او لاسونه به د طرفونو نه جدا کړي پزمکه به نکی دي زمکه نه بوچتی وي او دا سه کولاو وي چې دا طرفونه ښکاری او کله په صف کې ولاړی نو بیا د مرګري خیال وکړي او دا حکم د نارینو د پاره ده زنانه با لاسونه د طرفونو سره جوختي او دا سنگلی دا و پزمک لگئی پینلسم مستحب دا دے ایوب عدا زوبعیہی چلری بساتی دا مٹی عنبتویہی دخپل ترخنونا لکا اکثر ایمار باپ دیدی چی دا زناناو دا نارین پا بعض منزونو کی فرق شتا پدی کی روایات مرسلہ او احادیث مرفوعہ راغلی چې بعض افعال د مز هغه کې د زنانو د نارینو فرق شته والسادس عشر او شپاړسم مستحب ایو جافی دا چلری بساتی بطنه خیټه عن فخذه د خپل پتونونو نا یعنی خیټه بعد پتونونو سره نه لګي او دا حکم هم د نارینو پورې دی والمرأة زنانا تلزقو جختوی با په حالت د سجدی کې بطنها خیټه بفخذها دا غخپل پتونونو سره فی سجودها په سجدی ده کې نو دا بن لاسونه د ترخونو نه جدا کوي بلکې جختوی وي او سنگلی و پزمک کی دی او نارینه با مٹی د ترخونو نه لری ساتی په حالت د سجدی کی او سنگلی دا وم پزمک باندې کی پای کی اشپارس بیان شو دلسم صفحه لوی والسابع عشر او واللسم مستحب ان یوجه دا چ متوجی کیبا مسکون کے اصوابع رجلیه گوتی دخپل خپو الالقبلت قبلیتا یعنی کنارینه دا او کزنانه دا سجده چی کئی نو کوشش بدا کئی چی دا گوتی قبلی پل راتاو کی
پنجه باندې سړی سجده کی زورو کی نو د ګوتو مخونه قبله طرف لشي اکثر پدې کې چشمپوشي کوي بازه نو پکار داده چې په حالت د سجدې کې د خپو د ګوتو سرونه قبله طرف تراتا وي لکه څنګه د ګوتو سرونه قبله طرف ته دي چې ټول بدن الله ته توجه کوي والثامن عشر او تلسم مستحب داده ان يرفع راسه چې پورته کی سر د سجدې نه بالتکبیر په تکبیر سره الله اکبر ویلو سره والتاسع عشر لسم مستحب داده ان يسبح چې تسبیح وی فی السجود په سجده کې ثلاثا کم نکم دری پیری او خمسا یا پنځ پیری او سبعا یاو پیری یعنی کوشش دیدا کوي چې ناطقي وي دا استحبابي حکم دی او که چا سلور یا شپږ یا ته پیری وي نو دا نه ګرځي ګناهګار شو او کوشش داره چې درې ذلی پنځه ذلی وزلی وي ان يرفع يديه دا چې پورته بکی لاسونه د سجدې په وخت کې چې کله سجدې نه راپورته کی بعد رفع راسه پس د پورته کولو د سرنا پس سجدې نه چې پورته کی لومبه وسر پورته کی بیا لاسونه والحادي والعشرون او یوشتم مستحب داده ان يرفع ركبتيه دا چې پورته کی دا زنګونونه د زمکه نه بعد رفع يديه پس د پورته کولو د لاسونو نا والثاني والعشرون او دویشتم مستحب داده اذا رفع کله چې را پورته شي من السجدة الثانية د سجدې دویمنا للرکعت الثانیه د دویم رکعت د دویم سجدې نه چې سر را پورته کی نو افترشا او دی غړوي رجله اليسرى خپغسا داګس خپ دی غړي وجلس عليها او پدې کینی خدا طریقه د ناس دی د نارینو دا زنانا هغه تورک کوي یعنی دوار خپې به بار روبا سیزه کدا د دې پر ډېر پرده ده نو داګه سخپ غړول پاغي کې ناستل او خیخ پر نی غودرول او ګتی قبله طرف تراتاول دا د نارینو د قاعده ناسته زنانا بهر حال کې سب کوي تورک وکي یعنی دوار خپې به یو طرف له روباسي او کینی بز کداړی پر ډېر پرده او دا ناس ته ټول په احادیثو کې ثابت دي 43 او درویشتم مستحب دار عین صبرج له الیمنا دا چې وبدري دا خپخی ويوجهها مخامخ بکی رؤوس الاصابع سرنا د ګوتو نحو القبلة طرف د قبلتا والرابع والعشرون او سلوشتم مستحب ان يدعا يديه دا چکی بدی لاسونه خپل علا فخذه پخپل پتونو مبسوطه الاصابع غت بدا سکلاو ويتشهد او دارنګ تشهد بوئی التحیات لله نوالی تر عبده ورسوله پر سبق تشهد وئی بقلبه پزړه سرا ولسانه او پجب سرا د مزد مستحبات بیان شروع دا عبارت مصنف رحمت الله علیه وی والخامس والعشرون او پنځشتم مستحب اذا فرغا کله چې فارغ شي
من التشهد د تشهدنا د تشهدنا فارغ شن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم درود دی وای په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او د درود شریف نه پس دعاګانې دی غواړي ثم يسلم وبیا د سلام وګرځي علی من فاغچابانی فی یمینه چې دی خي طرف ته سلام دی وای لا دی ولی پاړې نه شي چلې دا نو وای چې نور توجه ګډوډ وای بیا د سلام وی علی من فی یمینه په هغه چا باندې چې دی خي طرف ته د دنه من الرجال یعنی د سړونا والحفظ او دارنګ د حفاظت کوونکو فرشتونا سلام چې دی خي طرف لګرځي او دې په لکم مسلمانان ناس دي یا کم د حفاظت ملائک تی نو دا غی نیت بپکی کے او ثم یسلمو او بیاد سلام و گرزئی علی یسارہی گس طرفتا مثل ذالکا پشاند دی گس طرف لم چی سلام سڑے گرزئی نصور مسلمانان ناستی پزلو کی دا غی نیت تی کئی او دیگس طرف ته کوم ملائک دی دا غی نیت کوي وما سوا ذالک او چې سوا د دین دی آداب ناغد مز آداب دی و ثواب او دا غی په کولو کې اجر او ثواب دی وهو وغدادی مسح الیدین مسح لا سندا راخکل د لاسونی دی علا وجهی په مخبانی بعد السلام پس د سلام نا خدا مسئلہ دے کی خطا و غلط دا اصل کی یو مسح د لاسونو د په مخبانی د دعا نه پس نو دا ثابت د په احادیثو کې دعا سړیو کی او بیا دا لاسونه په مخ باندې راکاږي نو دا پر روایاتو کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د اعمالو ثابت او د سلام نه پس په مخ لاس راخل دا ثابت نه دي ردیده نه دغه مسح د یدین مراد د چې د دعا نه پس یو کو دعا نه مخ کی وی نو په مخلاص راخکل د پاره شریعت کی ثبوت نو وهو مسح الیدین اغه مسح د لاسونو د په مخ باندې بعد السلام پس د سلام نا نو پس د سلام نه سمدستی په مخ را لاس راخکل جایز نه بلکې دعا نه پس ولادعیه الماسوره او هغه دعاګانې چې هغه نقل شوي دي د نبی علیہ السلام نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کومې دعاګانې منقول دي د فرض پسې نو هغه دارنګي والصلات او درود شریف ویل علی النبی صلی الله علیه وسلم په نبی علیہ السلام مسړیو کی نو دعاګانې ولولي دعا نمخ کی درود شریف وای رستو وای خدا طریقہ نا لکه سرنګ باز امامان اغایات وای او ورپسې خلق په جمع او اجتماعي طریقې سره پتاو او پسې درود دا طریقہ په شریعت کې ثابت نه هر سړی د دعا نمخ کې ځان ته پټ پټ درود شریف دی وای وقراءه آیات الکرسی او دارنګي لستل د آیات الکرسی دا سنت تی د فرض مصپسی آیات الکرسی سڑے اولولی وقراءت سبحان اللہ
دارنگی لستل د سبحان الله 33 مرتن دردرش کرتا وکذا الحمدللہ او دارنگی الحمدللہ ویل دردرش کرتا وکذا اللہ اکبر او دارنگی دیوی اللہ اکبرم دردرش کرتا ویل بعض روایاتو کی دا اللہ اکبر ویلم دردرش کرتا راغلی و بعض روایاتو کی اللہ اکبر سلور درش کرت راغلے بلکہ دا مصپسی مختلف قسمہ یعنی عدد سراد دی تسبیحاتو نقل ثابت تے لس پیری یولس پیریم دا ویلی شوی نو دردرش پیری یا سبحان اللہ والحمدللہ دردرش پیری الحمدللہ سلور درش پیری سلسل پیری ویلم ثابت تھی سمر چی چاڑیر ہوئی ناغم راجر و ثوابی کی ذکر دی اذکار مبارکی بعض علماء ویلی جو بس دغبئی و بعض جمهور قول دارے چی دل تا کسرت مقصد دے یو سڑے دی نا ڈیرم ہوئی نو د ذکر و اذکار بارکی کسرت مقصد دے جسم رڈیر دے ہوئی وَإِن تَرَكَ شَيْئًا وَإِن تَرَكَ شَيْئًا او کجر پری خوچا یوشے من المستحبات دغی مستحباتنا والآداب او دغی دبننا پدی کی یوشے پری خو نو لا یلزم علیہ شیئن نلازمیگی پاغبانے سشے پہ لازمیگی نا ولا یکون تارکها او نکیگی پری خودن کے داغے مسیئن گنہگار مستحبات کسو کو نکی نداغے پری خودن کے گنہگار نہیں ولیکن بیتیانہا لیکن پراتلود دے سرچداؤ کی تعظیماً د پار د تعظیم او د لیوالی لامر الله د امر او حکم د الله تعالی شلوی دی نو کچا مستحب د الله د تعظیم او د حکم دی عزت د وجنو کو نو فله اجرها وی بدل را اجر د دی و ثوابها او ثواب د دی و مراعاتها او لحاظ داری د دې مستحبات او افضل ډیرا خدا و احسن او ډیرا خیسته